رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمايې پر دې درو شیانو قسم یادوم. دا چې د یوه شخص مال په صدقې ورکولو سره نه کمیږي. او داسې څوک نسته چې ظلم پرې وسي او هغه صبر وکړي او وبخښي مګر دا چې الله عزوجل د هغه عزت ډیر کړي. او کوم بنده نسته چې د سوال کولو دروازه پرانیزي مګر دا چې الله د فقر دروازه ورته خلاصه کړي. یعنی هیڅوک د ګدايي او سوال کولو له لارې شتمني او سرمایې ته نه رسیږي.